د عمر ګلستان ښارګوټی غصبي اعلانېدل. چېرته چې زورواکي د شارک جوړ کړی دی، ولې دی وکیل بزرګوار، ولې دی وزیر ملي منافع نه دي جوړې کړي؟ چا دغه ښارګوټی جوړ کړو چې د دې ولس پې وسه نه رسېدله. اخطارونه رال، مسلح کسان رال چې دغه د حکم د وخت معاون د رئیس جمهور چې هر څوک موږ پې خبره نه کوو، د فساد زمانه وه او د مغه مفسدینو په واسطه باندې دا توضیح شوی و چې ورته ویلې چې دا ځمکه د دوی نه ده، مګر په د هغې وخت د زمانې جابرانو یا زورورو دا خبره ونه منله. څوک دومره موجود نه و چې د دې مخه ونیسي. شپه ورځ پردې اویزان دي، ځکه هغه باندې د پاسه د ما په کور کې نه ګوري. خښتې ورته ړنګې کړې، تیږې ورته وبسلې، خلکو ته یې ویلي چې چور دي. د دې خلکو عکس العمل په هغه وخت کې څه و؟ چا په کلي کې نه پرېښوده، وایي دا د خان کره ودروه. د دوی په نقشه کې ټول 9 منزله دي او اوس 17 منزله دي. دا په کوم قانون؟ د بخونکي او مهربانه ذات په سپېڅلي نامه د درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسئ. موږ نن د کابل په زړه کې د دریمو مکرایانو سیمې ته راغلي یو. دلته د عمر ګلستان پر نوم ښارګوټی آباد شوی دی. خو څو ورځې وړاندې د عدلیې وزارت له لورې اعلان وشو چې دغه ښارګوټی له دې وروسته اماراتي ځمکه ده او دغه ښارګوټی نور دولتي وګڼل شو. په تیرو نظامونو کې دغه ډول کړنې د غصب ډېرې ترسره شوي دي او مختلفو اشخاصو په مختلفو نومونو باندې د سیاسي واک په درلودلو سره او د هغې څخه په استفادې سره او یا د مالی امکاناتو په درلودلو سره ځینې دولتي ځمکې غصب کړي او د خپل ملکیت برخه یې ګرځولې وي. خو له نیکه مرغه د اسلامي امارت په راتګ سره دغه ځمکې اسناد یې وڅېړل شو او له هغې وروسته دولتي اعلانېږي چې دغه ښارګوټی هم یو له دغو ځمکو څخه ده چې په تیر کې غصب شوی و او د دولت جایداد و چې د ځینو اشخاصو له لوري خپل ملکیت ګرځېدلی و یا د پیسو په بدل کې او یا هم د سیاسي واک په درلودلو سره. او دغه ښارګوټي که وګورو د تجارتي مرکزونو په بڼه باندې دلته موجود دي او دغه کورونه چې دلته موجود دي په ځینو اشخاصو باندې پلورل شوي دي او دوی ته قوالي هم ورکول شوي. خو لا څرګنده نه ده چې دغه قوالي شرعي قوالي دي او که عرفي قوالي دي. تر اوسه پورې دغه اسنادو دقیق څېړنه هم دغو اشخاصو نه ده کړې چې قوالي یې اخیستي دي. خو د عدلیې وزارت له لوري چې کوم څه په نشر باندې رسېدلي وو او رسنیز شوي هغه دا و چې دوی په بشپړ ډول باندې دغه اسناد څېړلي دي او د دې ځمکې پر رابطه چې کوم هم مدارک دوی ته وړاندې شوي دوی په مشخص او مناسب وخت کې دوی په ناستې کمیټې کېنولي او په هغې باندې څېړنه ترسره شوې او له هغې وروسته دغه نتایج وړاندې شوي دي محکمې ته او محکمې دا پرېکړه کړې چې دغه ځمکه یا دغه ښارګوټی دولتي اعلان. موږ هم په همدې خاطر دلته راغلو تر څو پورې په دې باندې وپوهېږو چې اصلي حقایق څه دي او څه ډول دغه ښارګوټی بیرته دولتي اعلان شو او دغه اوسېدونکي چې دلته یې کورونه اخیستي د دوی هغه مدارک او د دوی دلایل هم له تاسو سره شریک. ورځو خپرونه پیلوو.
درنو هیوادوالو بیا هم ستړي مشي په خیر راغلی موږ همدلته په همدې سیمه کې په دریمو موکرانو کې ولاړ یو او دلته د عمر ګلستان په نوم ښارګوټی هم آباد دی او جوړ شوی دی چې څو ورځې وړاندې د عدلي وزارت له لوري دولتي اعلان شو او له دې وروسته به د دولت یوه برخه موږ دې سیمې ته په دې خاطر راغلو تر څو پورې د دې موضوع اصلیت راوسپړو او په انځوریز شکل باندې تاسو ته وړاندې کړو له ما سره په څنګ کې د دریمو مکرایانو یو سپین ږیری او همداشان د منازعاتو د حل د کمیسیون مشر او همداشان د وکیلانو د کمیټې یو غړی ولاړ دی چې تاسو له څیرې سره آشنا یاستئ ډاکټر صاحب فیاض صافی او له دوی سره به په دې موضوع باندې غږیږو چې د دغه ښارګوټي اصلیت څه شی دی څنګه رامنځته شو چا جوړ کړ او د دې د جوړېدو تر شا کوم کیسې موجودې دي چې لا هم نه دي سپړل شوي او څنګه دغه ښارګوټی بیرته دولتي وګرځي السلام علیکم ډاکټر صاحب هر کله راشي د حقانیت د سپړېدلو دپاره د دې مظلومو خلکو ته د حق د ګرځېدلو دپاره چې تاسې هر ګامي کېدی ستاسې په ځوانۍ ستاسې په رسنۍ او ستاسې په دې خبرو کې د الله برکت واچي ډېره مننه ډاکټر صاحب الله مو خوشحاله لره زموږ دنده هم همدا ده چې حقایق راوسپړو تر څو پورې ټول هیوادوال له دغه مسایلو څخه چې په تیر کې موجود وو وپوهېږي چې دلته په تیر کې څه تیر شوي دي او چا دولتي ځمکې همداشان د عام ولس هغه د خیر ښېګڼې لپاره چې کوم ځایونه کارېدل څه ډول خلکو خپل واک کې اخیستي وو او څنګه له دوی څخه د خپلې نفع په خپله نفع باندې ګټه اخیستله ډاکټر صاحب د دغه ښارګوټي موضوع ډېره راسنیزه شوې ده او ډېر بحثونه پې کېږي اصلا حقیقت د دې ښارګوټي څه شی دی بسم الله الرحمن الرحیم اصلا دا ده چې دغه پروژه چې تاسو پکې ولاړ یاستئ او ګورئ دا یو تکمیل پروژه ده او د داود خان په وخت کې د طرحه ډیزاین او بیا زمونږ ګاونډي ملک سره په قرارداد او دغه میکریان آباد شوي دي 1500 کوره چې اوس د دې سرو میکریانو چې نوي پکې آباد شولو د ده نه وړاندې دا د دوی تعداد دی د کورونو دا یو ملي پروژه ده د دې پروژې په اوایلو کې دا چون د مامورینو ته په قسط باندې ورکړل شوله نو بیا یې د دې دپاره یو ریاست جوړ شو ریاست حفظ و مراقبت میکریانها دا د څار ریاست چې دا باید مراقبت کړي د سراک د دې پروژې کې څو غصب ونه کړي دې پروژې نلونه د دې ګرمې اوبه یخې اوبه او د دوی پارکونه د دوی صفایي د دوی دغه د تمویل خدمات دا ټول د دې پورې تعلق لري او قانوني په 40 کال کې د مرحوم ملا محمد عمر په وخت کې په 1440 کال کې 30 کال کې 1430 کال کې دا پاس شوی دی او واضح زمونږ سره هغه نسخه پرته ده نو بناء دا پروژه یو نوم دی اسم دی د دې پروژې ابعاد چیرته دي دا پروژه څه شی ده دا پروژه د دونه کورونه چې په لکونو انسانان پکې ژوند کوي دا پروژه تاسو چې ولاړ یاستئ د دې پروژې بخارخانه دغه بخارخانه ده او دوی به دې انسانانو ته ګرمي او یخې اوبه ورکولې او جمع دی پرو دی به د ژمنۍ یا د سړې هوا په وخت کې د 3 میاشتو لپاره به د دوی د اتاقونو ګرمېدل د دغې دستګاه په واسطه کېدل او دغه سړک تر هغه سړک چې د قاضي پلازا پر مخ پروت دی او هغه سړک چې د 3 میکریانو د چارایي نه وتی دی ښکته تر دغه پورې د میکریانو د چارایي چې ورته فعلا د عبدالحق چارایي وایي دا یو محدوده پروژه او دا یو تعیین شوې پروژه د ده قیمت د قیمت په دوره اچول شوی چې دا ټول اول د ځمکه استملاک شوی بیا د دې ځمکې دا قیمت چې دی د دې پارک د ده سړک د ده نلدوانۍ د دې دستګاه د ده فایده د ده ګټه د ده پارکینګ د ده مسجد د ده مدرسه د ده کوتکستان د ده مکتب دا ټول طرحه او ډیزاین شوي دي او په نقشه کې وجود لري د دې ټولو پیسې راخیستل شوي دي په دې یو اپارتمان اچول شوي دي او د نوموړي اپارتمان
سامان والا نه د دې قیمت سره د ګټې نه د وخت حکومت اخیستی دی او د دې په قواله کې لیکلي دي چې د مایه حقوقو سره دی یو ځای دا دغه شي. ډېر مننه ستړي مه سئ، بخیر راغلی. تاسې به ورسې هلته به لږ ودرېږئ. یو د هغه سپین ږیرو د جملې نه دغه دی، ورځئ صاحب تاسې هلته ودرېږئ. خدای دې لري، خدای دې خوشحاله لري. نو د دې د حقوقو نه دغه خلکو چې په قواله کې ورته رسېدلي دي دا میکرویانونه تر یو وخته پورې داسې و چې خلکو قسطکي ورکړې وي، ولې اوس په دې میکرویانو کې یو کور هم داسې نشته دی چې هغه د شخص پورې مربوط نه وي، بلکې شرعي قوالې د خلکو اخیستې دي. نو پس دا سړک هم د دې خلکو دی، دا لار هم چې ته پکې ولاړې د دې خلکو دا د میکرویانو د 1500 کسان ده، دا مکتب هم د دوی دی، دغه نل چې تیر شوی دی د ځمکې لاندې دا هم د دوی دی، دا اوبه هم د دوی دي، دغه ټول حقوق کانالیزیشن دا د دې خلکو پورې متعلق دی. نو بناء دغه ځای استملاک شوی ځای په ده کې ما په زما بچو د سپورت په نامه، د منډو په نامه، د باغچې په نامه، د باغ په نامه هیڅ نوع شخصي تسلط دلته نه و. دلته د وخت د حکومتونو تسلط او په هغه وخت باندې ضرورت سره سم دلته صرف نانوایان ورکړل شوي وو. د همغې اولې ورځ نه دا نانوایي د یو کتابچې او سند په او د بیل په واسطه خپلې پیسې د وخت حکومت ته ورکړي دي، ټول پراته دي، موږ یې شاهدین یو. نو بنا دا ځمکه چې په اطرافو کې چې لاندې د دې ځمکې په بطن کې د دې میکرویانونو کانالیزیشن تیر شوی، که برق دی، که اوبه دي، که ګرمې دي، که یخې دي، که بدرف دی، دا ټول د دې ځمکې نه تیر شوی دی، په نقشه کې وجود لري. د دې ځمکې نقشه چې د همغه وخت د شهید سردار محمد داود په وخت کې او بیا د هغه وخت ګاونډي ملک روسانو ته سپارل شوې وه چې دا دستګاوې هغې جوړې کړي دي، دا ټول هر څه شته. هغه نوم د دې شته، د باغ په نامې نوم دی، د پارک په نامې نوم دی په نقشو کې. موږ عملا تاریخ یو ژوندی چې په ده کې ماشومان بغیر د ده نه چې یو کوی پکې و، خلکو به دا ماشومان یې راول چې ورونه غورځېږي، ورته ویل به چې دلته پیران دي او دلته دا دي او دا دي، نور در غیر یان دلته د هیڅ چا شخصي تسلط نه و. نه موږ دلته کور لیدلی، نه پټی لیدلی، بلکې د حکومت تسلط و. حکومت دغلته خپل چار اطرافو کې یوه برخه یو ټوټه نانوایانو ته ورکړې وه او هغه نانوایي خپلې پیسې په منظم ډول په تیر دلو ټولو حکومتونو کې حکومت ته ورکړي دي. او در ضمنا یو کس دلته و چې د بابا ډینګ ډینګ په نامه یادېده، د دې د راتګ سره هغه سړی بیا په مرګ منجر شو او هغه جنازه خلکو چون بې کسه کس و په یو غرفه کې اوسېده او بیا یې سره ښخ کړه. نو بناء موږ وایو چې دا د حکومت ځمکه وه، د حکومت ځمکه شوله. که څوک په دې خپوي د هغه نظر وړوکی دی، د هغه نظر شخصي دی، زموږ نظر د اولس موږ دلته اوسېدلي یو، شاهدین د دې صحنې یو چې دا د امارت ځمکه ده، پخوا هم د حکومت او د امارت و، نن هم د امارت او د حکومت ده. هر هغه څوک چې د دې فیصلې په قبال کې ودرېږي، خبرې کوي، دا به د شخصي نظر د قوانینو، د نافذه قوانینو او د دغه حکومت د قوانینو نه به سرکشي وي. دا انسانان سرکشه دي. موږ من حیث د مسلمان د دې منطقې د اوسېدونکو موږ دا تاییدوو چې دا د ځمکه د حکومت وه او په 2000 یا 19 کال کې په زور باندې یو تعداد کسان نالو چې افغانستان په ټول دغه ساري ناروغۍ باندې ککړ دی. شي کولی چې په هر ولایت کې موږ مثال ورکړو، چېرته چې زورواکي و د شارک جوړ کړی دی، ولې دی وکیل بزرګوار، ولې دی وزیر ملي منافع نه دي جوړې کړي، خلکو ته مکتب ولې نه دی جوړ کړی، پوهنتون یې ولې نه دی جوړ کړی، برق یې ولې نه دی جوړ کړی، بند یې ولې نه دی جوړ کړی. د دې هېواد د ملي مسایلو او ملي شتمنیو کې دی وکیل څه کړي، دی وزیر څه کړي. خو دا د فساد پر بنیاد باندې واړه خلکو کارونه هم واړو، راشه او یو ځای کې فقط پکې ولګوه او د مظلومو ماشومانو پارک راقید کا او په هغې کې شروع وکړه او کورونه جوړ کړه. د دوی د خپلو شخصي منافعو مدافعین دي. هر هغه څوک چې په دې کې شخصي خبره کوي، دا ولس موږ هم پېژني، ما په دې ولس کې ژوند کړی دی، د رسنیو نه دې خلکو ته معلوم یم، همیشه مې په حقیقت او په صداقت استوا کړې ده او همیشه هم حقایق ویلي دي. دا د امارت اسلامي فعلي فیصله د حقانیت او د ولسونو د خوشحالېدو باعث ګرځېدله. دغه 1500 نه د افغانستان ټول مظلوم ولس خوشحاله دی چې ملي منافع د شخصي افرادو نه راجدا
پیدا کیږي په دې کې د یتیم مال هم شته د کونډې هم شته د هیواد د ټولو خلکو مالونه پکې شته نو بناء موږ په دې باندې خوشحاله یو چې دا ځای دی یتیمانو ته هغه چا چې د دې وطن د آبادۍ د وطن د ښېرازۍ او د دې وطن دپاره خپل پلار او مور او سر ورکړی دی دا د هغوی بچو ته ورکړل شي بالکل دا د دې غاصبینو نه راوګرځي مننه ډاکټر صاحب تاسې ډېر جامع خبرې وکړې او په کل کې هغه څه چې لازم او اړین وو هغه تاسې په هغې باندې بحث وکړه زه صرف فقط یو څو موضوعاتو ته باید اشاره وکړم چې دغه شارک چې په هغه وخت کې جوړېده تقریبا ویل کېږي چې 14 کاله د دې شارک د جوړېدو تېرېږي دا شارک چې په هغه وخت کې جوړېده د چا په وخت کې جوړ شو او د دې سیمې خلکو په هغه وخت کې عکس العمل ونه ښوده او یې نه ویل چې دغه ځمکه خو دا د دولت ځمکه ده یا هم دا زموږ د دې ماشومانو دپاره د پارک دی یا د لویانو لپاره د تفریح یو ځای دی د دې خلکو عکس العمل په هغه وخت کې څه و او چا دغه ښارګوټی جوړ کړو چې د دې ولس پرې وسه نه رسېدله دا یو حقیقت دی چې د وخت حکومتونه چې 48 ملکونه دلته راغلي وو هغوی موږ ته سوله نه راوړله فساد یې راوړو هغه یهودان او مشرکان د قومونو ترمنځ یې تفرقه اچوله د مظلومان حق یې په ظالمانو خوړه یو څو ښاماران او شرمکانې په حکومت کې موږ ته راپرځولي وو په هغې خلک هم څیرول ولس یې هم پرې څیرو او ملت یې هم پرې څیرو دا زما د یاد خبره ده هېڅوک د حقانیت په وړاندې هېڅوک به ما ته ونه ویلی شي شخصا زه د خپل ځان خبره کوم چې ولې چوپ پاتې شوی په هغه وخت عرایض پراته دي 340 ورقې دوسیه هر وخت چې ته غواړې زه به دا تا ته راوباسم چون دلته فساد او د فساد زیرمې قوي وي نو نه کېدل خلک راووتل د دوی سیمې خاردار او د دوی جال چې تا وکړه هغې ورته والوزو هغې ورته لرې کړه اختارونه رال مسلح کسان نال چې دغه د حکم د وخت معاون د رئیس جمهور چې هر څوک موږ پرې خبره نه کوو د فساد زمانه وه او د مغه مفسدونو په واسطه باندې دا توضیح شوی او بناء دونه زور راغی چې تاسې قانون نه سرکشي کوئ او دا خلک مظلومان غریبانان چې تر شا هېڅ پایه نه درلودله نو په لال په شا باندې حراس کې شولو اوس چې د حقانیت وخت راغی دا ټول خلک شاهدۍ ته محکمې ته ولاړ په سلګونو کسان د میکریان لاړ باجرأت یې د خپل هیواد د ملي ګټو ملي شتمنۍ او د افغانستان د ازادۍ او د اوسنۍ حکومتدارۍ نه په کلکه دفاع وکړله او حتی دغه قضا راله د حضور دپاره دغې منطقې ته راله قاضیان نال موږ ته ډېره مننه کوو بسته ټیم د قضا راغی قضایي امارت راغی او دوی هم راویستل چې دغه نقشه چې تاسې جوړه کړې ده د جعلي د دا موږ ته تطبیق کړي دوی زه ورسره ولاړم تطبیق یې نه شوه کړی ولې کله خبرې چې موږ کړې وي هغه خبرې ټولې تطبیق شو په صحنه کې چې دغه دي دغه دي دغه دي نو حقایقو ته په کتلو دا شرعي نظام دی دلته د چا شخصي حق نه خوړل کېږي حقایقو ته په کتلو موږ د دې اوسنۍ رهبرۍ نه خوشحال یو چې د افغانستان د ملت د خوشحالۍ دپاره د مظلومانو د خوشحالۍ دپاره د امارت راوګټو او موږ دا وایو چې دا د یتیمانو ته ورکړل شي دا د مظلومانو ته ورکړل شي چا چې د دې هیواد د اصلي خپلواکۍ دپاره چا چې د دې هیواد دپاره خپلې وینې قربان کړي دي دا د هغوی ته ورکړل شي یو نرخ دې ورته پې تعین شي دا به ډېره ښه وي نو بناء هر هغه څوک چې د شخصي منافعو دپاره خبره کوي دا د هغه وړه خبره ده دا د هغوی کمکۍ او ډېره زړه خبره ده بلکې دا د حکومت ځمکه وه د حکومت ځمکه به وي او د مظلومانو دپاره ده په دې کې حتم حق لري زم حق لرم ځکه دا ملي منافع دي بیت المال دی او بیت المال کې زه او ته دواړه سره یو شان یو نو که دا حقدارو ته ورسیږي او د دې وطن مظلومانو ته ورسیږي حقانیت ته ورسیږي نو دغه قاضیانو او دغه قضایه د امارت چې فیصله کړې ده نور به د دې ولس او د دې خلکو باورمندي نور هم په خپل حکومت باندې د غنامندۍ دپاره ډېره شي لکه چې ډېره ده نور هم غني شي ډاکټر صاحب محترم د دې ترڅنګ چې دغه برخه یا دغه ښارګوټی دولتي اعلان شو موږ چې کله هم دلته راغلو د دغه ښارګوټي ځینې اوسېدونکو سره مو خبرې کولې نو هغوی یو بله مسله هم راپورته کوله چون دا ښارګوټی خو اوس دولتي اعلان شوی دی او په دې کې شک نشته دی او انشاءالله چې دغه قانون به هم تطبیقېږي د دې ترڅنګ چې دوی په دې باندې قناعت نه کوي چې دا ښارګوټی دولتي دی یو بل ادعا هم کوي ویل کېږي چې دغه د بخار دستګاه چې دلته موجود ده دا ځمکه هم د دې ښارګوټي مربوط ده څنګه
تر اوسه پورې دوی ته قناعت نه دی ورکول شوی او که نه دوی د دولت په حاکمیت باندې سترګې پټوي؟ زه فکر کوم چې که دا خلک د قانون منګلو ته کشي نو یو بم داسې کلمه ونشي ویلی او دا ډېر واړه تور ټکي دي چې په سپینو باندې وراچي دا ستر سپین او دا ستره فضا په دغه تورو باندې نه پټېږي. دوی اوس لا یو بل کار شروع کړی هغه دا چې د میکرویانونو د کانالیزیشن د یو ظرفیت په اساس جوړ شوی دی. زمونږ نه ځکه قواله و زما ده د کانالیزیشن زما دی زما د مشورې د میکرویانونو د ولسونو د احترام پرته هغه وګورئ خاورې دغه اوس شروع کړې ده او د کانالیزیشن سره دوی دا اوس لګی دي خپل ځان وصل کوي ځکه په ټانکرو باندې خپل فاضلات نور ایستلی نشي. دغه دستګاه د افغانستان د وخت د نظامونو د دې میکرویانونو د خلکو د ګرمو اوبو دپاره او د مرکز ګرمۍ دپاره چې موږ به په ژمنۍ هوا کې دغه 90 ورځې همیشه موږ په مرکز ګرمۍ کې تېرې کړي دي او په قانون کې د دغه 1423 کال د شیخ امیرالمؤمنین چې د دې میکرویانو په رابطه آخري قانون پاس کړی دی په هغې کې دا جز د میکرویانو د دې ولسونو او د خلکو حق ګڼل شوی دی. دا ګرمې اوبه یخې اوبه دا خدمات چې دي شامل د دغې دي او موږ د دې په حق کې د وخت حکومتونو ته هم دا اوس یو عده پیسې ورکولې د خدماتو تر عنوان لاندې چې صفایي وه هغه به دوی حفظ و مراقبت اخیستله ولې اوس دا څو میاشتې کېږي چې زموږ صفایي راغله ښاروالۍ ته تسلیم شوله ځکه دوی زموږ صفایي کوي او دا نور د اوبو خدمات مربوط اوس هم د حفظ و مراقبت دي. نو بناء دغه حقایق دي چې په دې باندې سړی سترګې نشي پټولی. نو زه فکر کوم چې د کم چا خر او دالان او اسب چا په کلي کې نه پرېښود وایي دا د خان کره ودروه د دوی خپل د خپلو یو لښکارګوټي نه دفاع ونه شوه کړی 10 وکیلان یې ورته نیولي 4 وکیلان یې نیولي مشروع غیر مشروع او بدې ورځې یې بنا کړې وي. نو دا به زما د بخارخانې او د افغانستان د عظیم ملت د ملي سرمایې او د حکومت په دې چاپیریال باندې څنګه دعوه وکړي. داسې خبرې دي غواړي چې د خلکو هغه ذهنیتونه بل طرف ته کړي بلکې حکومتونه هیڅ وخت کې په فردي ډول تیر حکومتونو فساد کړی اوسنی شرعي نظام دی نه به فساد ته ولاړ شي بلکې کومه فیصله چې کړله موږ د میکرویانو ولسونو ته په سر سترګو منظوره او تطبیق یې زر تر زره غواړو او لا دا پکې وایو چې دا د مظلومینو او د شهداو بچو ته ورکړل شي انشاءالله. فقط ډاکټر صاحب محترم ډېر جامع خبرې وي په ټول موضوعات باندې بحث وکړو. فقط یو کوچنی پیغام ستاسو یې ورو چې په اوس وخت کې څه کول پکار دي او څه باید نور تر سره شي چې دغه ستونزې حل شي؟ د حکومتدارۍ او د حکمرانۍ د ښه وسعت دپاره او د ده دپاره چې د ولسونو دا باورمندي نور هم زیاته شي دغه پروسه چې په دې کارګوټي راغله دا پروسه په ټول افغانستان کې په غاصبو ځمکو باندې رب نه غواړم. تمنا مو دا ده چې حقانیت طرف ته ولاړ شو او هغه کسان چې سترګې د ملت په حقونو پټې کړي دي نورې سترګې دې راوباسي د دغې د وینو او زو او د شهیدانو د وینو نه د خپل لاسونه وړاندې کړي او را دي شي د حقانیت په طرف کې دې ودرېږي. د حکومتونو نه مې تمنا دا ده چې دغه فیصلې تاسو ته بریا درکړي دغه فیصلې ستاسې نور هم دغه واکداري او حکمراني په ولسونو کې محبوبیت پیدا کړه. نور شارکونه د شرق نه نیول تر غربه پورې چې د امارت په نامه نه دي ښایسته نوم د حکومت دی نو دغه د اشخاصو د نومونه د فلاني خان او فلاني خان دغه ښارګوټي راوړئ د امارت تر عنوان لاندې کړئ نازل نرخ به کېدی کې دوی ته ورکول کمبل ته ورکول څوک چې مستحق وګڼل هغوی ته ورکړي تر څو دا ځمکه د عبادت دپاره آمده شي او که څوک مونځ پکې کوي چې هغه رب ته قبول شي. په غاصبو ځمکو کې به ډېره سخته وي چې د الله عبادت موږ په اخلاص سره وکړو. نو بناء پکار دا ده چې د افغانستان ټولې ځمکې او ټوله فضا د برابره شي د په خاطر باندې چې حق د حقدار ته وسپارل. ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم الله دې تاسو عزتمن کړي او خدای دې وکړي چې دغه ستونزې چې په تېر کې موږ ورسره لاس و ګرېوان په اوس وختو کې انشاءالله چې د حل کېدو په لاره باندې روان دي انشاءالله چې ډېر ژر ده چې دغه ستونزې به هم حل شي. او یو وار بیا یادونه کوم دغه ښارګوټی د عمر ګلستان پر نوم باندې زموږ د مشرانو په خبره سلطاني اعلان شو او ټول هیوادوالو ته دې مبارک وي. تصاویر ګوره بیا هم تاسو سره
درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ په همدې درېیمو مکرایانو کې ولاړ یو او له ما سره په څنګ کې د دې سیمې مشران ولاړ دي چې یو عمر یې دلته تېر کړی دی او کوچني را لوی شوي دي. له دوی سره به دغه ښارګوټي په اړه باندې غږېږو چې دا څنګه رامنځته شو، دا ځمکه د دوی شخصي جایداد و او که دولتي ځمکه وه دوی په یو بهانه باندې او په یو طریقه باندې دغه ځمکه ونیوله او نن دغه ده چې بیرته دولت ته ګرځي او انشاءالله له دې وروسته به د دولت برخه. السلام علیکم کاکا. ستړي مشي څنګه جوړې صحت مو ښه دی؟ خیري کرایي ده؟ طبیعت مو ښه دی؟ ژوند مو په خیر شکر دی؟ سلامت اوسئ. کاکا جانه نوم محمد نظیر انجینیر محمد نظیر سیدی. انجینر صاحب محترم څومره وخت کېږي دلته اوسېږي په درېیمو مکرایانو کې؟ د هغې ورځې نه چې دا بلاک جوړ شوی دی یعنې په 15 کال کې زه د دغې بلاک اوسېدونکی یعنې د دې 15 او اوس 1415 کال دی. نو اوس خپل حساب کړه چې 40 کاله کېږي او د 40 کاله ځان دلته یم. 40 کاله یو عمر ده. نو یو عمر دی دا. د دې درېیمو مکرایانو همداشان د ټولو مکرایانو په اړه به تاسې کافي معلومات لرئ نو؟ بالکل ځکه چې دغه یوه عمل منفعه یوه پروژه ده او د دې پروژې ټول اپارتمانونه که دا وګورئ دا مخته د بخارخانې ته دا د 100,000 اپارتمانونو دپاره جوړه شوې ده، نه د 1000 د 100,000 اپارتمانونو دپاره. دا پروژه له هغې مطبعې نه را شروع کېږي تر هغه پورې دا نه 15 مکریان نه هغه د هغه سړک چې دی دا د چې شی ورته وایي میدانوي نه د میدانوي سړک چې دی هغه په سر راتېر شوی دی او اشنسۍ نه هغه سړک چې راغلی دی دا د ګمرک په سر باندې دا ساحه ټوله 100,000 اپارتمانونه دي. یعنې د 100,000 کورونو لپاره 100,000 الله زر هغه 15,000 چالته دي نه دا د 100,000 دپاره دا پروژه ډیزاین شوې ده. دا په مختلفو اول 4-5 منزله وو بیا 6 منزله شول او بالاخره 8 منزله همداسې پسې تر اخره پورې چې څو منزلو ته رسېږي یعنې څومره قدرت زموږ دولت لري چې دا مثلا 10 منزله په هغې وخت کې دا د هغه مشکلات زیات وو، دا د پورته کېدلو راکته کېدلو دا لیفت نه وو په دې خاطر د شپږم نه پورته جوړ نه شول. نو اوس چون شرایط برابر دي نو هر څوک چې جوړوي د لاسو نه پورته جوړوي لکه 15 میکوریان چې اوس 17 منزله جوړیږي او په هغې کې سهولتونه شته. انجینر صاحب محترم یو موضوع چې دلته نن سبا ډیره زیاته راپورته شوې ده او بحث پرې ډیر زیات کیږي که په عامیانه اصطلاح باندې ووایم او په کلیوالي لهجه باندې ووایم دلته د عمر ګلستان ښارګوټی څنګه د مکرایانو د دولتي زموږ په منځ کې را پیدا شوی یو دم را ټوکېدلی دی؟ دا خو نو داسې دی چې په دې مورد باندې خو ډیر خلک راغلل او ډیرې خبرې په دې باندې وشوې چې هغې جملې نه هغه سپینګیري چې هملته خبرې کوي د هغې وخت زموږ مشران وو دا یې نه پرېښودلو چې د هغه شي ځکه دا یوه سپینه منځکه وه په دې کې 2 کاسه کې وو یو تایر او بل څه نومېده قدیر دا 2 دلته به باغ جوړولو دې قرارداد د حفظ مراقبت سره و په مابین د دې کې یو داش و چې رزاق نومېدو دې داش و دا ټول قراردادونه د حفظ مراقبت سره و. نو سوال دلته دی چې که چېرته شخصي و ولې د حفظ مراقبت سره قرارداد په کوم اصل او نو دا سپینه مځکه وه دلته باغ و بیا په یو وخت کې د تفریح ځای ویل دا د اصلا دلته باید پارک جوړ شوی د اطفالو دپاره ځکه دا دومره ساحه خو دغه خو خلک خو مې چېرته تفریح ته ضرورت لري دا به نو چیرې ځي شنه ساحه باید وي نو شنه ساحه باید وي دغه اطفال باید لاړ شي ویې ګوري پکې کښېني پکې لوبې پکې وکړي مګر متاسفانه څنګه وشو چې دغه سیمه چې په تیر کې تاسې د حفظ مراقبت خبره وکړه چې هغې پورې تړاو درلود یو څوک راپورته کېږي او د دولت مربوط یو ځمکه راخلي خپل شخصي جایداد یې ګرځي څوک دومره موجود نه و چې د دې مخه ونیسي؟ په دې مورد باندې هغه سپینګیري چې هملته دي دا یې مشرانو په وخت کې 12 نفره یوه کمیټه وه چې مونږ ټاکلې وه دا 12 نفره به په دغې سې ګرځېدل چې دغه کې څوک څه شی جوړ نه کړي تر هغې وخته پورې چې وزیر صاحب پښتون
دلته تشریف لرلو د هغه په نوم وزیر د انکشاف اشاري تاریخ وخت پر چې دا وزیر د انکشاف اشاري و دا چا جوړ نشو حتی خختې ورته ړانګې کړې تیږې ورته وباسلې خلکو ته ویل چې چور دي یعنې په دې سطحه دې نه وروسته کله چې بیا بل وزیر صاحب راځي هغه بیا موافقه ورسره کوي او دا د سرطان دانه چې میکوریانو په منځ کې دی دا راپورته کیږي اوس موږ دې ته حیران پاتې یو چې په دې دومره ځمکو کې چې دا دومره څلورم میکوریان دریم میکوریان حتی پنځم میکوریان شروع دي هېڅ ځای کې داسې چا ځمکه راونه وته او په دې مابین کې راوځي دا شخصي پاتې کیږي ډېر داسې تعجب وړ خبره ده ځکه په منځ د دریمو مکریانو کې نور ساحه موجوده نه ده او ټول همغه د مکریانو مربوط ځمکه ده او همغه ودانۍ دي خو په منځ کې یو بل د ګلستان عمر ګلستان په نوم باندې ښارګوټی جوړېږي تاسې د وزیر صاحب د شهرکسازۍ خبره وکړله څنګه ممکن شو چې د خلکو غږ وانه اورېدل شي او دغه خلک راپورته شي دومره زوره حتی په هغې وخت کې هغه راوړو تلویزیون راغلو دلته یې مصاحبې وکړې چې ورته ویلې چې دا ځمکه د دوی نه ده مګر په د هغې وخت د زمانې جابرانو یا زورورو دا خبره ونه منله او بالاخره د هغه په جوړولو یې شروع وکړه بیا د دوی په نقشه کې بیخي بله خبره ده د دوی په نقشه کې ټول 9 منزله دي او 17 منزله دي دا په کوم قانون ځکه د میکوریانو په منځ کې چې جوړېږي حد اقل دا نور څوک خو ته نه بېساتره نه شي اوس موږ په خپل کور کې شپه ورځ پردې اویزان دي ځکه هغه باندې د پاسه د ما په کور کې نه ګوري یعنې پرده غونډه ماته شوې ده خلکو کورونه نه شي کولی چې نه اوس که تاسې غواړئ دا د درویشتم بلاک ټول وګورئ ټولو پردې ځوړند دي ځکه ځوړند دي چې هغه را باندې پاسه د ما په کور کې دې نه ګوري زه خو د خپل ځان پرده خو باید وکړم څنګه یې کوي څنګه اوس څه فکر کوي نو چې دغه زه په هغې ورځ باندې چې د امارت له خوا نه هغه اختصاصي محکمې هغه چې راغلي وو قاضیانو مفتیان چې راغلي وو هغې سره موږ وګرځېدو دا ټوله ساحه مو ورته وښودله او دوی چې کومه قواله راوړې وه هغه قواله دلته تطبیق نه شوه یعنی دوی چې کوم شای کوم جعالیت جوړ کړی و هغه جعلي اسناد چې هغه دلته دوی وکتل مګر هغه یې ورنه کړه نتیجه یې ورنه کړه هغه دغې سره هغه په اصطلاح اکسپټ نه شوله نو بنان دولت خو امارت خو نو اوس داسې نه دی هغه خو حق ګوري بالکل حقدار ته باید وسپارل شي بدون شک انجینر صاحب محترم فقط وروستۍ پوښتنه نور څه کول پکار دي په دې شرایطو کې نو اوس امارات اعلان کړي د دولتي دولت په دې باندې امارات په دې باندې فیصله کړې ده او فیصله دوی ته هم ابلاغ شوې ده داسې نه ده په ټلویزیونونو کې هم ابلاغ شوې ده په راډیوګانو کې حتی په انټرنیشنل تلویزیون ته هم دا خبره رسېدلې ده نو اوس خبره دلته ده چې دا اوس د امارات کار دی چې دوی سره کوم ډول برخورد کوي بالکل نو هغه بیا مربوط دی په امارت پسې په کې مونږ خبرې نشو کولی چې امارت څه تصمیم لري او څنګه د دوی سره هغه کوي د حل و فصل کوي د مسالې انشاءالله خدای دې وکړي چې هغه څه راپېښ شي چې زموږ د هیوادوالو په خیر باندې او د دې ملت په خیر باندې او هغه څه چې دلته موجود دي حقدار ته وسپارل شي او نور دغه ستونزې چې موږ دلته لرلې او انشاءالله نور حل و فصل شي ډېره زیاته مننه موږ هم په دې امید یو انشاءالله ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو تاسې د انجینر صاحب خبرې واورېدلې واقعت هم یو جامع بحث وکړ او هغه څه چې دلته میداني حقایقو ویلې له موږ سره شریک او همدا شان تاسې هم زموږ د پردې له لارې کتلی شي نور مو خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي تر بلې هغې چې زه امین الحق امین ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم الله مو مل شه